محمد اشرف غني د جمهوریت مهم رازونه افشا کړل. طالبانو ته د محمد اشرف غني مشوره څه ده؟ جزئیات یې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. سلام، ستړي مه شئ. د پښتو نیوز چینل محترمو لیدونکو، وخت مو بخیر. په موږ کړئ تازه خو ډېر زیات مهم خبر ته. غني وایي له خلکو په زور په مالیې اخیستو او ګمرکي عوایدو اقتصاد نه قوي کیږي. ولسمشر محمد اشرف غني د خپل پودکاسټونو په لړ کې د افغانستان پر اقتصاد د بحث پر مهال د طالبانو له لوري له خلکو څخه په فشار د لوړو مالیو اخیستو ته په اشارې وویل افغانستان یوازې په ګمرکي عوایدو نه چلیږي او نه ورسره اقتصاد پیاوړی کیږي، بلکې عواید باید په داسې بڼه ټول شي چې نتیجه یې اقتصادي پیاوړتیا وي، نه اقتصادي رکود. ولسمشر غني د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د سکتورونو پر زیاتوالي ټینګار کوي، ترڅو په وینا یې یو منظم مالي اساس رامنځته او له لارې یې ولس په خپلو پښو ودرېږي. د ښاغلي غني په وینا په جمهوري نظام کې په منظم ډول د مالیاتو نه راټولېدو دوه عوامل موجود وو. یو له مالیاتو تیښته وه، د جنګ سالارانو برخه وه چې په زور یې ملي عواید ګرځول، یوه ډېره شومه پدیده. ځواب یې باید دوی ورکړي چې ولې یې د ملي ګټو مخه نیولې وه. په ګمرکاتو کې چې دوی کوم کارونه وکړل تر قیامته پورې به پاتې وي.